حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ وی کله چې موږ د غزوه خندق نه راواپس شو او مکې ته راغلو نو ما د مکې مکرمې هغه خلک راجمع کړل کوم چې زما سره د خبرې سره اتفاق کول او زما خبره یې منله. هغوی ته ما وویل چې په الله قسم تاسو ته دا پته ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام د محمد صلی الله علیه وسلم دا دین چې کوم دی په ټولو دینونو باندې غالب او په تیزۍ سره روان دی او زما یو رای دی او زما یو سوچ دی که تاسو زما سره په هغه خبره باندې اتفاق کوئ نو ډېره به ښه یې. ویل چې ستا څه خیال دی څه سوچ دی؟ ویل ما ورته وویل چې داسې شی به وکړو چې لاړ به شو نجاشي باچا ته او د هغه د حکم د لاندې به خپله زندګي تېرو. که نبي علیه الصلاة والسلام زموږ په خلکو باندې غالبه راشي نو موږ به د نجاشي د حکم د لاندې یو خو دا موږ خوښو چې موږ د نبي علیه السلام د حکم د لاندې شو دا موږ ته د دې نه غوره ده چې موږ د نجاشي د حکم د لاندې موږ ته دا خوښه ده چې موږ د نجاشي د حکم د لاندې واوسېږو. او که زموږ خلک غالبه راغی نو موږ د خپل علاقې د خلکو چې کوم دی مشهور سردارانو کې راځو مشهور خلک یو به زموږ سره د همدردۍ معامله وکړي نو زما سره خلکو دا خبره ومنو ده. ما ورته ویل چې نجاشي باچا ته ورځو خو هغه چې کوم دی سهادیې وغیره تیارول غواړي چې د هغه د هغه خوښې وي نو هغه ته زموږ د علاقې سرمنې چې کوم دی دا ډېرې زیاتې خوښې وي. نو ویل ما خپلو ملګرو ته وویل چې سرمنې به راجمع کړو دا به چې کوم دی نجاشي باچا ته په هدیه کې پیش کړو. نو ویل موږ چې په مکه کې کومې تیارې شوي سرمنې وي ویل هغه هم د ځان سره راواغستې او نجاشي باچا ته لاړو. کله چې موږ هلته ورغلو نو ویل ما چې کله وکتل نو نبي علیه الصلاة والسلام خپل یو قاصدو حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی الله تعالی عنہ دا رالیږلی و نجاشي باچا ته د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ د هغه د ملګرو په باره کې. ویل کله چې ما دا ولید نو عمر بن العاص وی چې کله دی ما ولیدو چې دا خو د نبي علیه الصلاة والسلام قاصد دی که زه دا ووجنم خو دا زه قتل کم او د ده سر زه قلم کم او د مکې قریشو ته یې ولیږم نو هغوی به دا چې کوم دی ډېره ښه وګڼي او ووایي به چې زمونږ د مشرانو بدل چې کوم دی هغه عمر بن العاص واغستو. ویل د دې لپاره زه د نجاشي په خدمت کې حاضر شوم او سجده مې ورته وکړه. ویل نجاشي باچا راته وویل چې خوشامدید دې وي تا ته د خپلې علاقې نه دې ما ته څه هدیې راوړي. ویل ما ورته د خپلې علاقې چې کومې تیارې شوي سرمنې وي هغه د نجاشي په خدمت کې پیش کړې او هغه مې ورکړلې او دا مې ورته وویل چې د خپلې علاقې سرمنې مې چې کوم دی دا تا ته راوړي. نو نجاشي هغه د هغه د مرضۍ مطابق نو یقینا هغه ډېر زیات خوشحاله شو. ویل ما ورته ویل چې زه کله رانوتم نو ستاسو د دې خدمت نه ما یو کس وتونکی ولیدو چې دا زموږ د مشرانو زموږ د سردارانو د قاتل زموږ د دشمن قاصد دی که تا ماله دا راکړو زه د سر قلم کمه نو ده زموږ ډېر شه مشران او معزز خلک چې کوم دی هغه قتل کړي دی به بدل که زه دا قتل کړم دا به ډېره د اعزاز خبره وي. نجاشي باچا زما په دې خبره باندې دومره غوسه شو او دومره زیاته غوسه پې وره چې د خپل لاس یې راواز او د خپله پوزه یې پې وواله او ویل ما دومره ویرېدم ویل که ما دا خیال شو چې نجاشي د خپله پوزه چې کوم دی په دې ګزار باندې ما ته که دومره په زور یې د خپله سپېږمه وواله. ویل ما ویل که چېرته کاش که دا ځمکه شلېدلی نو زه به په دې ځمکه کې دننه ننوتی وی خو چې ما دا خبره نه وی کړې نجاشي ته. ویل ما ورته وویل چې په الله قسم باچا سلامت که ما ته دا پته وي چې ته دومره غوسه کېږي په دې خبره نو ما به تا ته دا خبره نه وی کړې چې ما د نبي علیه السلام دا قاصد راکړه چې دا زه قتل کړم. نجاشي باچا ویل ما ته وویلو چې ته زما نه د هغه کس د قاصد قتل غواړې کم کس له چې ناموس اکبر حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام هغه فرشته چې موسی علیه الصلاة والسلام ته وراتله هغه فرشته چې کوم دی دې پیغمبر ته راځي او د هغه پیغمبر د قاصد قتل ته زما نه غواړي چې دا مال راکړه چې دا زه قتل کړم. او ویل ما ته یې وویل چې تبایخ دې وي ستا دپاره ای عمره د دې سړي خبره ومنو د ده په دین باندې شه دا په حق باندې دی او په حق پیغمبر دی دا به ستا دپاره د کامیابۍ لوی ذریعه او د ده اتباع وکړه ځکه چې د ده دا دین د محمد صلی الله علیه وسلم دا دین په دې نورو دینونو باندې داسې غالب را روان دی لکه څنګه به چې عمر موسی ابن عمران موسی علیه الصلاة والسلام به په فرعون باندې څنګه غالب راغلی او په فرعون باندې څنګه غالبه شو داسې دا محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې نورو دینونو باندې غالب را روان دی. د ده خبره ومنه او ایمان پې راوړه دا به ستا د کامیابۍ لوی ذریعه وي. بیا ورته ما وویل چې آیا ته به ما د هغه طرف نه په اسلام باندې بیعت کړي؟ نو ویل هغه راته وویل چې او ویل ما لاس ور وګد کړو د هغه په لاس باندې چې کوم دی ما اسلام راوړو مسلمان شوم. ویل کله چې ما ایمان راوړو مسلمان شوم او د هغه د خدمت نه بیا راووتم خپلو ملګرو خواله رالم د نجاشي د باچا د زګین نه راووتم د خپلو ملګرو خواله رالم نو له هغې نه ما خپل مسلمانېدل او اسلام چې کوم دی دا پټ خو هغوی ته مې ښکاره نه کړو
او د هغه ځای نه چې کوم دی زه بیا را روان شوم د حبشې نه را روان شوم د نبی علیه صلوات والسلام خدمت ته چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړم د هغې په خدمت کې حاضر شم. نو ویل تر دې چې زه را روان شوم نو زه حدا مقام ته راورسېدم ما وکتل چې دوه سړي زما نه لږ وړاندې لاړل او بیا هلته چې کوم دی دمې کوله پړاوې واچو نو یو خیمه کې دننه یو بار ولاړ و هغه دواړه سورلۍ خپلې نیولې وي. نو ویل ما چې ورته په غور باندې وکتل نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه. نو ویل زه خالد ابن ولید ته ورغلم او ویل ما ورته ویل چې خالده چېرته روان یې؟ نو ویل راته وویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د حاضرېدو اراده مې کړې ده ځکه چې ټول خلک هغه په دین کې داخل شو څوک د کار سړی چې کوم دی هغه نه دی پاتې شوی او موږ به رسو پورې کله په یو پسې او کله په بل پسې دا منډې وهو. زه هم د نبي علیه صلات وسلام باندې ایمان راوړم د هغه په خدمت کې د حاضرېدو دپاره روان یم. نو ویل ما ورته چې په الله قسم زه هم دغسې د نبي علیه صلات وسلام خدمت کې د حاضرېدو دپاره روان یم او زه مسلمانېږم نو او مسلمانېدل غواړم. او په دې کې حضرت عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه د خیمې نه را بهر شو ما ته خوش آمدید وویلو. بیا موږ د هغه ځای نه چې کوم دی را روان شو او حتی که چې موږ مدینې منورې ته راورسېدو په حرام مقام کې چې کوم دی موږ خپل مقام کې هلته خپل اوښان چې کوم دی هغه کېنول او ښکلې صفا سوتره جامې مو واغوستې او د نبي علیه صلات وسلام په خدمت کې حاضر شو. تر دې پورې چې موږ نبي علیه صلات وسلام په خدمت کې حاضر شو نبي علیه السلام نه ګیر چاپېره چې کوم دی دا مسلمانان ناست او د نبي علیه السلام دا مخ چې کوم دی دا د خوشحالۍ نه وایي داسې پړقېدو او څلور واړه طرف ته چې کوم دی مسلمانان ناست ویل اول حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورمخکې شو او نبي علیه السلام سره بیعت شو او مسلمان شو. بیا چې کوم دی حضرت عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه ورمخکې شو او بیعت یې وکړو. بیا زه ور وړاندې شوم او په الله قسم چې کله زه نبي علیه السلام ته ورپېښ شوم نو ما د شرم نه لا خپلې سترګې نه شوې اوچتولی وایي زه ورمخکې شوم او په دې شرط مو ایمان نه وړ چې زما او مخکیني ټول ګناهونه معاف کېږي او را روان ګناهونه چې کوم دی د هغې په باره کې ویل ما څه تذکره ونه کړې ویل هېر شو رانه. ویل نبي علیه صلات وسلام راته وویل چې ایمان چې کوم دی چې یو کس اسلام راوړي د هغه شاتني ټول ګناهونه هغه معاف کېږي او دغسې په هجرت کولو سره هم وایي زه د نبي علیه صلات وسلام په لاس باندې بیعت وکړو او مسلمان شوم او ایمان مې راوړ. دا چې کوم دی د حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام د راوړلو واقعه وه چې حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه په دې دین کې د مسلمانان چې کوم دی دا څنګه داخل شو چې د څومره محنت نه پس چې نبی علیه السلام په هغې باندې ډېر محنتونه وکړو ډېرې خواريانې په هغې باندې وکړي د هغې نه پس به چې کوم دی د مشرکین په خپله باندې راته او دوی به چې کوم دی دین او اسلام ته غاړه ښوده هغوی دا ومنله چې واقع د نبی علیه صلات وسلام دا دین دا حق دین دی او دا په ټولو دینونو باندې غالب راځي واقع چې دا پیغمبر هم چې کوم دی دا صحیح پیغمبر دی دا دین اسلام هم دا حق دین دی. نو دغسې و بیا هر صحابي چې کوم دی هغه به نبي علیه صلات وسلام په خدمت کې حاضرېدو او هغه به ایمان نه وړ یو به راتو هغه به مسلمانېدو. دغسې په فتح مکه کې چې کوم دی نو ډېر ښه صحابه چې کوم دی هغه بیا مسلمانان شو. نو اول نبي علیه صلات وسلام د دین ښه ډېر تبلیغ او ښه ډېرې سختې چې کوم دی صحابه تېرې کړي د هغې نه پس چې کوم دی بیا الله سبحانه وتعالی دین له غلبه ورکړل او ډېر ښه صحابه چې کوم دی هغه به بیا راتلل او په خپله به د نبي علیه السلام په خدمت کې حاضرېدل او هغوی به مسلمانېدل. نو نبي علیه صلات وسلام د دې دین دپاره دغسې صحابه هم ډېرې سختې تېرې کړي دي په دې دین یې ښه خوارۍ او محنت کړی دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته هم د داسې محنت کولو په دین کې توفیق نصیب کړي د دین ته تبلیغ کولو توفیق دې الله موږ تاسو ته راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.